وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف غير المغضوب عليهم چنه ده غضب کړه شوی په دوی باندې ولا ضالین او ندی گمراهان په اخر کې آمین. دا آمین مقصد دا ده دا هم در حقیقت دعا ده. دا غي مقصد دا ده چې کوم دا سوال موږ وکړو اهدنا الصراط المستقیم نو د دې د مؤکد کولو د پاره وایي آمین معنا دا ادا دعا قبول کا پاتې شو دا چې امین په جهر دی او کنا خفیا دی دا یمو اختلاف دی. امام ابو حنیفه پټ ویل خو خی نور ائمه په جهر ویل خو خی دواړه طرف ته دلایل شته. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا غره دا چې امین په پټه ویل شي. دا عبد الله بن عمر او دارنګه د نور صحابه هغه با امین په زور وایو او حدیث کې مرادي اذا امن الامام فامنوا کله چې امام امین وایي تاسو متر امین وایي. د ترمذی روایت ته رفع بها صوته خپل आवाज په اوچت خو ګوره دا اختلاف د ائمه ترمنځ دروا او د ناروا نو. دا اختلاف د ائمه ترمنځ د اولا او د غیر اولا او په دې باندې ګورئ دا شاه ولی الله محدث الدهلوي دا کتاب د حجة الله البالغه. امام شاه ولی الله ټول پیجنی مذهبي خلک منی او اهل حدیث منی احناف منی نور منی. شاه ولی الله څنګه سره تاسو وای خو کو خوشو داغه په خوالي د ټولو خلکو اتفاق دی. دې په خپل کتاب کې وای دا مولان اسی به دې جګړې کوي او اسی امینو ته مشکل پیدا کړي. دی وای ومنها ان اكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها اقوال الصحابه في الجانبين. هغه مسلو کې چې صحابه دواړه طرف تشتا كتكبيرات التشريق لکه تکبیرونه د ایام التشریق چې دا 3 ورځې دي 5 ورځې دي دا وتکبیرات العیدین او تکبیرون د اختر چې دا شپږ دي او که 12 دي. وتشهد ابن عباس وابن مسعود او تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه هغه التحيه الصلوات الطيبات. امنګ تاسو چې کوم ذکر دي التحيات لله والصلوات والطيبات موږ د سیوایو دا یو د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل له بل د عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل له. والاخفاء بالبسمله او دارنګي د سورت په اول کې یا د فاتحه په اول کې بسم الله پټویل و بامین او دارنګي امین په پټویل یا په زور ویل. والاشفاع والاتار في الاقامه او په اقامت کې هر کلمه دو ځل ویل یا یو ځل ویل. ونحو ذلك انما هو في ترجيح احد القولين. دا اختلاف دائمه ترمنځ د غوړو د ناغوړو. وكان السلف لا يختلفون في اصل المشروعيه فجواز کې د هیڅ اختلاف نو د هیڅ دا اختلاف موږ را پیدا کړ. موږ الله دې موږ ته هدایت وکړي. دا غضب او دا قهر دا موږ را پیدا کړل. هغه خالد عمدي شاه ولی الله لیکلي دي چې د څلورمې صدۍ نه وړاندې د تقلید په مسله باندې چرته بحث نه و.
دا مصیبتونه، دا ضدونه، دا عنادونه د 4مې صدۍ نه وروسته شروع شو او دا ډېر په صراحت باندې وایي وانما كان خلافهم فی اول الامرین، اختلاف د ائمهو ترمنځ په غوره او په ناغوره کې چې دا غوره دی که دا غوره دی. ونظیره اختلاف القراء فی وجوه القراءه، او د دې داسې مثالو لکه د قاریانو په طریقو د قرات کې څه اختلاف و، نو د هغې دمانه دا نه وه چې د یو قاري په نوم د بل قاري قرات څه غلط و، دا د هغوی عقیده وه. وقد عللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون، دا اعمال په صحابو کې په خپله په صحابو کې څه مختلفو، وانهم جميعا على الهدى، او هر صحابي په هدایت. تاسو ویلی شئ چې هغه صحابي چې امین په جهر کو هغه په هدایت نه ویلی شئ، یا هغه صحابي چې امین په پټه هغه په هدایت نه ویلی شئ؟ نو دا جګړه په څه جوړه کړې ده. د دې وجه نه ورن لاره خلاصه کوي خلکو ته، دا دشمنان ختم کوي. او به خصوصا په اسلامي تنظیمونو کې زه حیران دي ته ما دا چې دا کار څوک کوي، اصل مقصد یې دا دی دا منظمه خرابوي، دا د مسلمانانو وحدت ختموي. دې کې ګوري حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، اتحاد اسلامي، د دې نومونو دې کې یو نوم داسې نه و چې حزب الاحناف یا حزب اهل حدیث دا شته کې حزب اسلامي هغه مسلمان دا مسلمان نه ولې په جنګ اچول دي، ولې په دې یو باندې ترکیز کوي چې دا به یو بل بنئ. که ځان ته حق پرست وایو او حق منونکي یو نو خلکو ته لاره خلاصه ده، د چا دا وکړم صحیح ده او دا وکړم هم صحیح ده. دا شاه ولی الله وروسته وایي ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة أو أصحابه والشافعي وغيرهم رضي الله عنهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية. كإمام سے بلاړو مدینه منوره ته، كإمام شافعي سے بلاړو مدینه منوره ته، مدینه منوره کې مذهب د چا چلیدو؟ د امام مالک. دا دوه څه ودرېدل او هیڅوک دا نشي ویلی چې امام شافعي رحمت الله علیه خپل منځ راګرځولی دی، هیڅوک دا نشي ویلی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل منځ راګرځولی دی. دا جنګ موږ او تاسې جوړ کړی دی، د الله لحاظ وکئ، دا جنګونه ختم کئ. که چا امین ووایم سم ووایي، که چا په زوره ونه ویو، خبره د دې ده چې غوره پرې کم یو دی. او که ځان ته څوک دعوه د حنفیت کوي او بیا په دې باندې ټینګار کوي دا حنفي نه دی، که نه دا د حنفي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه کې منځ کړی، امام شافعي کړی دی، او د مدینې امام څوک و؟ مالکي مسلک و. وان كانوا لا يقرؤون البسمله لا سرا ولا جهرا. حال دا چې مالکیانو بسم الله نه په زوره ویلا او نه په پټه ویلا. امام شافعي د زوره قایلو، امام ابو حنیفه د پټه قایلو، او امام مالک د یویم قایل نه و. خدای به ماغه به منځ کاوه چې هم به ته مونږ نه راګرځولې. رښتیا اوس حنفي څوک دی؟ دا چې دشمنی چې دا حنفي دی، دا د حنفي نه دی. حنفي هغه دی چې مسلمانان رايوځي کی هغه جایزو کارونه حرام ته او فرض ته ونرسي. دا د ایمان تقاضا ده. د دې وجنه د سورۃ فاتحه په اخر کې امین که چا په زور وای هم جایز دی او که چا په پټه وای هم جایز دی. جګړه کې نه کول پکار واخلو. دا الحمدلله رب العالمین.